حکیم عبدالرحیم. دا نومیالی پښتون په ګړی شیر احمد عیسقي کې پیدا شوی او په 1918 زیږدیز کال کې د ډهلي د طب له کالج څخه فارغه شوی. په 1919 زیږدیز کال کې دولت ایکټ هنګامه پورته شوه. حکیم او د ده ملګرو د برطانوي سامراج پر ضد برخه پکښې واخیسته او ورپسې د فرنګي سامراج خلاف تحریک کې شامل شو. د 1920 زیږدیز کال د مارچ په 20مه د خلافت تحریک په سلسله کې ګرفتار شو او 3 کاله قید ورباندې وخوت. کله چې غازي امان الله خان د انګریزانو او سکاویانو د توطئې په نتیجه کې وطن پرېښودلو ته اړ شو او د هندوستان ممبۍ ته ورسېد، نو یې د شاهجهان هوټل د یوه لیک په وسیله حکیم عبدالرحیم ته خبر ورکړ چې زه بهر ته ځم، که چیرې تاسې او ستاسو ملګري د جنرال نادرخان سره مرسته وکړئ نو ډېره ښه به وي. حکیم صاحب له امان الله خان سره ژمنه وکړه چې د جنرال نادرخان سره به هرومرو مرسته وکړي. همهغه و چې حکیم صاحب د بنوڅیو د هیات په مشرۍ قبایلو او وزیرستان ته سفر وکړ او د سکاو د زوی پر ضد یې پروپاګنډه وکړه او هم یې جنرال نادرخان ته 6,000 روپۍ ورکړې چې نادرخان د کابل په فتح کولو کې استعمال کړي. کابل چې کله فتح شو، نادرخان د بنوڅیو هیات ته د مرستې او د کابل د فتحې مبارکي د یوه لیک په وسیله وویله. حکیم صاحب په 1930 زیږدیز کال د بنو د نورو کانګریسي مشرانو په څېر زنداني شو. د ده له زنداني کولو 10 ورځې وروسته عبدالغفار خان او نور کانګریسیان هم بندیان شول او د ګجرات په جیل کې د بنو او پېښور سیاسي مبارزین سره یو ځای او تر ډېره بندیان پاتې شول. حکیم د برطانوي استعمار پر ضد د خدایي خدمتګارانو کانګریس، خاکسار تحریک او مسلم لیګ په اډانه کې د پاکستان تر جوړولو پورې مبارزه وکړه، خو د پاکستان له جوړولو وروسته یې سیاست پرېښود.